سلام ستړي مشئ نن چهارشنبې د جدي 18 نیټه شمشاد 2 بجو خبرونو ته مو هرکلی کوم. پیل هم د څو مهمو خبرونو په سر ټکو. اوس هم بشپړ خبرونه زه سونیا نیازی یم. فراه کې د ملي پوځ یوه چورلکه چې غوښتل یې پرچمن ولسوالۍ ته پوځي مهمات انتقال کړي د غره سره د ټکر له امله راغورځېدلې ده. دفاع وزارت ویلي MA-15 هلیکوپټر یې د تخنیکي ستونزو له امله راغورځېدلې ده. د فراه د ولایتي شورا غړی د عبدالله قاني وایي دا پیښه نن له غرمې مخکې د نیزګان کلي کې شوې ده. هغه وایي الوتکه کې 2 پیلوټان سپاره وو او خپل ژوند یې له لاسه ورکړی. د فراه والي محمد شعیب ثابت وایي دغه الوتکې پرچمن ولسوالۍ ته مهمات رسولي وو چې فراه ته د راتګ پر مهال سقوط شوې ده. هغه وایي الوتکه کې 2 پیلوټانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. M35 قوای هوایی کشور که امروز جهت اکمال نیروهای پلیس ملی به ولسوالی پرچمن ولایت فراه پرواز کرده بود. متاسفانه بر اثر مشکل فنی سقوط کرد و 2 تن از پیلوتان این طیاره به شهادت رسید. د فاریاب غورماچ ولسوالۍ کې د لال بیبي په نوم یوه 20 کلنه میرمن د خپلې خودسرګنۍ لخوا په بېرحمانه ډول شکنجه شوې ده. د فاریاب ملکي روغتون ډاکټران وایي د لال بیبي په بدن څو ځله جوش اوبه اچول شوي او همداراز په اور باندې سرې کړې اوسپنې باندې داغل شوې هم ده. د ډاکټرانو په خبره د لال بیبي روغتیایي حالت خراب دی او ښایي چې دواړه پښې یې هم پرې شي. په ورته مهال د لال بیبي مور وایي چې لور یې په بدو کې ورکړې وه او له واده وروسته یې دوی ته د احوال اخیستو اجازه نه وه. د لال بیبي کورنۍ له حکومت د عدالت غوښتنه کوي. د فاریاب امنیه قمندان وایي چې دوی یې په دې تړاو د شکنجه شوې میرمنې خسر نیولی دی او دا چې ساحه د طالبانو تر کنټرول لاندې ده نو د یادې میرمنې خاوند تر اوسه نه دی نیول شوی. د اوبو او برېښنا وزیر محمد ګل خلمي له خپلې دندې استعفا وکړه. د خلمي په استعفا کې راغلي چې ډاکټرانو ورته توصیه کړې چې د څو اونیو لپاره دې له ککړې هوا ځان وژغوري. ولسمشر غني هم د نوموړي استعفا منلې ده. د اوبو او برېښنا وزارت ویان سیر نیکزاد دغه خبر پخلی کړی او ویلي یې دي د دمګړۍ خان محمد ټکل د اوبو او برېښنا د سرپرست وزیر په توګه ټاکل شوی دی. ایران هڅې پیل کړي چې افغانستان کې د سولې پروسه کمزوري کړي. تېره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو واشنګټن کې خبریالانو ته ویلي ایران افغانستان کې د سولې پروسې د کمزوري کولو لپاره فعالانه عمل کوي. دغه راز پمپیو پر ایران تور پورې کړی چې له طالبانو او نورو ډلو سره اړیکې لري. پمپیو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي خو ویل کېږي د وینا ډېره برخه یې د ایران د القدس ځواک د مخکیني قمندان قاسم سلیماني د وژل کېدو په اړه وه. افغان حکومت بامیان ولایت ته د اسماعیل قانی د سفر په اړه څېړنه کوي. اسماعیل قانی څو ورځې وړاندې د ایران د القدس ځواکونو د وژل شوي مشر قاسم سلیماني ځایناستی وټاکل شو. دغه استخباراتي مشر تېر کال افغانستان ته سفر کړی او د بامیان له والي سره یې لیدلي وه. د بهرنیو چارو وزارت ویلي بامیان ته د ایران د سپاه پاسداران د قدس ځواکونو نوي قمندان اسماعیل قانی د سفر په اړه څېړنې کوي. بامیانو ته د سفر په مهال دغه ایراني استخباراتي مشر دروغ ویلي او ځان یې کابل کې د ایران د سفیر مرستیال معرفي کړی و. د بامیان ولایت پر فیسبوک پاڼه لیکل شوي چې بامیانو ته د ایران د سفیر مرستیال موخه دا وه چې د امام خمیني د 110 بستریز روغتون د جوړولو چارې وارزوي ځکه دغه روغتون د ایران په مرسته جوړېده. کابل کې 9 میله غیر قانوني وسلې کشف او ترلاسه شوې. دا وسلې د کورنیو چارو وزارت له جنایي جرمونو سره د مبارزې پولیسو نیولې دي. کورنیو چارو وزارت لیکلي دغه وسلې د یوې خصوصي امنیتي کمپنۍ پورې تړاو لري چې 15 میله یې پیکا او 2 میله یې کلاشینکوفونه دي. سرچینې لیکلي په دې تړاو دوی نورې پلټنې هم پیل کړې دي. د بایومټریک رایو سیستم ته نه لاسرسی د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون کارونه ځنډولې ده. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون منشي قاسم الیاسي ویلي د شکایتونو څېړلو برخه کې د ځنډ یو دلیل د ټاکنو کمیسیون اطلاعاتي او بایومټریک سیستم ته نه لاسرسی دی. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تر اوسه پنجشیر، بادغیس، سرپل او جوزجان کې خپل کار پای ته رسولی او په اړه یې پریکړه شوې. خو لغمان، کونړ، بدخشان، تخار، سمنګان، دایکنډي، ارزګان او زابل هغه ولایتونه دي چې ژر به یې په اړه پریکړه وشي. دغه راز د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویلي په یوه ولایت کې نږدې 40 محلونه بیا شمیرنې ته تللي خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي.
د ننګرهار جلال آباد ښار کې ناپېژانده وسلوالو 2 تنه په ډزو ویشتلي دي. د ننګرهار د والي ویاند وایي پیښه تېر ماښام د جلال آباد ښار لومړۍ ناحیې اړوند برخه کې شوې ده. عطاالله خوږیاڼي وایي بریدګرو په ګلفروشي کوڅه کې 2 تنه په ډزو ټپیان کړي او په تېښته بریالي شوي، خو په وینا یې پولیسو یې د نیولو هڅې پیل کړي دي. تر اوسه د ټپیانو د هویت په اړه معلومات نشته. بهرنیو چارو وزارت د اصلاحاتو بسته ارګ ته سپارلې او له ولسمشر یې لارښوونه ترلاسه کړې چې ګمارنې دې د وړتیا په اساس وشي، نه د اړیکو په اساس. بهرنیو چارو وزارت به اوس هغه سلګونه ډیپلوماتان له دندو لرې کړي چې په اړیکو ګمارل شوي او د دندې وړتیا نه لري. د اصلاحاتو هغه بسته چې ارګ ته سپارل شوې 2 کلونو کې به د وزارت کې پراخ اصلاحات راشي. بالاخره بهرنی چارو وزارت هغه طرحه یا بسته نهایی کړه چې د اصلاحاتو په تړاو ورته د ولسمشر له لوري لارښوونه سوې وه. د دې طرحې اساس په وزارت کې اصلاحات جوړوي. داسې اصلاحات چې ګمارنې باید د وړتیا په اساس وشي، نه د اړیکو په اساس. بهرنی چارو سرپرست وزیر له ولسمشر سره تر لیدنې وروسته خبري کانفرانس کې د دې بستې په تړاو رسنیو ته معلومات ورکړل. تنقیص بیش از 100 بست از تشکیل خارجی رو در نظر داره و تشکیل 78 بست از تشکیل داخلی که در چوکات تقاعد همکارا تطبیق میشن. در کنار از این ادغام 4 ریاست و 2 معینیت هم یکی از مسائلی است که ما پیشنهاد کردیم، به این معنا که ما معینیت قنصلی را به وجود میاریم. بهرنی چارو وزارت کې د ځینو بستونو له منځه وړل هم د دې بستې برخه ده او دغه راز هیڅ ډول سیاسي لاسوهنه به پکې نه کیږي. بهرنی چارو وزارت ډاډه دی چې دا طرح به وزارت راژوندی او بې ضرورته کسان او نمایندګۍ به کمی سي. در نمایندگی ها تنقیصات که آمده 44 نمایندگی ما کمتر از 1/4 تعداد دیپلمات‌های ما می باشه. به این معنا که سفیر جمع کمتر از 4 نفر دیپلمات در نمایندگی ها می داشته باشه. در بعضی کشورها 1/1 است، مثلا بنگلادش، و در بعضی کشورهای دیگه یا سریلانکا یا بعضی کشورهای اروپای شرقی در 13 نمایندگی تشکیل ما 1/5 می باشه. در 13 نمایندگی بیشتر از 1/5 می باشه که 1/7 یا 1/6. د بهرنی چارو وزارت د جوړښت تحول، د اقتصاد محور بهرنی سیاست، د قوانینو او طرزالعملونو او بهرمیشتو افغانانو ته د خدماتو وړاندې کولو په اړه په 4 محورونو کې د یاد وزارت اصلاحي بسته له اړوندو ادارو او د ملي شورا د بین المللي اړیکو کمیسیون سره په سلا جوړه شوې ده. افغان حکومت په دې څېړنه کوي چې د ایران سپاه پاسداران د القدس څانګې اوسنی مشر اسماعیل یو کال وړاندې څنګه بامیان ولایت ته راغلی او د دې اندېښنې چې افغانستان د سیمې او نړۍ استخباراتي جګړو ډګر جوړ شوی دی. په همدې تړاو زموږ همکار په امریکا کې عبدالواحد تابي را سره د سکایپ په لارې دی. ښاغلی تابي زما غږ اورئ؟ بله ستاسو غږ لرم. سلامونه. ښاغلی تابي سلام علیکم. ستړی مه شئ. افغانستان د سیمې استخباراتي په مرکز بدلېدو اندېښنې څومره پر ځای دي؟ تاسو ته سلامونه. نیکې هیلې په رښتیا سره هم چې که تاسو فکر کړی چې له کله چې موقت ادارې را په دې خوا پیل شوله، نو د ضعیف مدیریت په اساس باندې افغانستان کې داسې کسان کار وګرځېد چې ټول د بهرنیو سفارتونو سره اړیکې لري او د افغانستان کار کوي او هغه چې افغانستان او تابي صاحب غږ مو سم نه لرم. زه ستاسې غږ لرم. تاسې زما غږ لرئ؟ او سم شو، اوس سم شو. کله چې د موقت ادارې را په دې خوا چې افغانستان کې د ناټو قوتونه راغلل، افغانان یو طلایي چانس له لاسه ورکړ چې د هغه د پخواني ولسمشر احمد کرزي د ضعیف مدیریت لامل و چې ده په پوسټونو کې او په لوړو چوکۍ کې داسې کسان وګمارل چې هغو کاري تجربه نه درلوده، هغو یوازې خپل دغه واک رګېدلو ته او اقتدار ته خوښ ول. هغو ټول قومي ټیکداران ول، هغو وتوانېدل چې په تعصبي بڼو په مذهبي مسایلو باندې په سمتي مسایلو باندې دغه ولکه په خپل قدرت کې ونیسي او هغه سفارتخانې او هغه کسانو ته چې دوی کار یې کړی و د هغو په ولکه کې یعنې د هغو جاسوسان ول دغه هېواد د بحران سره مخ کړي چې نن ایران، پاکستان، چین او روسیه دغه هېوادونه چې
شاوخوا د افغانستان په اقتصادي مسایلو کې او په جنګي مسایلو کې ښکېل دي هغو خلاصې تڼۍ راسي او هر څه چې زړه وغواړي هغه ترسره کړي. تابع صاحبه یا هغه هیوادونه چې افغانستان کې ماموریت لري د استخباراتي ماموریت او یا هم فعالیت اجازه شته ورته؟ بالکل نه، په خاطر دې چې هر هیواد خپل استقلال لري، هغه حریم لري، هغه پولې لري. دغه پولو ته په ساتلو سره دغه استقلالیت ته په کتو سره دا باید د افغانستان هیواد بهرنی چارو وزارت په دې کې باید څېړنه وکړي او دوی پلټنه وکړي چې څنګه دا کس تر بامیان ولایت پورې لاړ او د والي سره وکتل، خو له بده مرغه ظهیر د بامیان والي هم د ناتوجهۍ نه چې دا کس ورغلی هغه په داسې جامو کې ورغلی چې هغه ډیپلوماتیک جامې نه دي. دا څنګه دی نه ده پرې پوه شوی چې دا کس یو عام وګړی ده او له بامیان ولایت نه ځي لیدنه کوي او تر شا نورو لاسونه دي. خو دا له بده مرغه چې موږ همیشه د افغان سیاسیون په ځینو مسایلو کې غولېږي او په سیاسي مسایلو کې نه پوهېږي او یا هم له هغو سره جوړجاړی لري چې پس ته بیا د دې خبرو بوی راجوب سي او ټول هیواد پکې ولړل سي. د امریکا، ایران، روس، چین او هند اختلافات افغانستان په وضعیت څومره اغیزې کړي؟ دوی خپله لوبه په افغانستان کې دننه کوي. ګوره که تاسو فکر کړی له تقریبا د 5 کلو را په دې خوا هند ډېر برلاسی ده په افغانستان کې دننه. دوی خپله جګړه له پاکستان سره کوي. داعش عملا افغانستان ته راغی دننه او په زمن کې چې عربي نړۍ شیخانو هغو وپرسول، هغو یې تر شا ودرېدل د هغو او ایران برلاسی سه. ایران وتوانید چې په کله چې طالبان په افغانستان کې حاکم الامارت اسلامي و، هیڅکله ایرانیانو شین چراغ طالبانو ته ورونه کړ، هغوی د عربو لاسپوڅي ګڼل. خو اوس ولوبه چې بدله کړله داعش رامنځته څه، دلته ایرانیان برلاسی دي. ایرانیانو د روسیې په کومک او په مرسته باندې وتوانېدل چې طالبان تجهیز کړي او په مشهد کې چې یو کلی د په نامه د کوچان او هلته هغو ته وسلې ورکړي، موټرسایکلونه ورکړي او هغه وروځي او فراه او بادغیس او نیمروز ولایتونو کې راواستوي. تابع صاحب د دغو استخباراتي جګړو مخنیوی د افغان حکومت په توان کې دی یا که نه؟ له بده مرغه ما مخکې اشاره وکړله چې اوسنی ولسمشر چې دی هېڅ تنظیم او هېڅ ډلې پورې تړلی کس نه ده، دی تنها ده او هغه کسان چې د ده شاوخوا راټول دي هغه ټول عقدمن کسان دي، هغوی ښه مشوره نه ورکوي ده ته او دی ډېر ناتوانه ده او په هغه څوکیګانو کې چې اوس عملا لکه ولایتونو کې په سنا کې په ولسي جرګه کې یعنې ټول نه 80 سلنه هغه کسان په واک کې دي چې هغو ټول اوس تړلي دي له نورو کسانو سره. ګورې یو وړوکی بېلګه به یې زه درکړم، د اوس په کابل کې دا غلاوې فساد څه کېږي، د دې ټولو تر شا باندې همدغه کړۍ دي، دوی ولاړ دي، دوی وسلې ورکوي، دوی چاقوګان ورکوي، حتی دغه جامې دوی ورکوي چې هلته یو وحشت رامنځته کړي، هغه ویښتان دي، دوی هغه ساختار دي په ټولنه کې. دا قصدا عملا کېږي، حتی دغه ګډایګرد چې په ښار کې ډېرېږي، دغه ټول موقعې کړي دي چې دوی غواړي دغه نظام له شکست سره مخ کړي او دوی برلاسی اوسېږي او هغه فساد او غلاوې چې دوی کړي دي د هغو مخنیوی ونیسي. بامیانو ته د ایران سارګر ډلې یو لوړپوړي چارواکي د تیر کال سفر موخه څه کیدی شي؟ دا هم دلته ته ما وخت تاسو اشاره وکړه چې د ده هغه انځور ما په فیسبوک کې ولیده، هغه د ده انځور، هغه د دغه جامې چې په ځان کې دي هغه د یو ډیپلومات جامې نه دي. نو والي باید په دې باندې پوه ولی، د یو ډیپلومات جامې ځانګړې جامې ولي، د هغه بوټ ځانګړي بوټونه وي، نو دلته باید دی پوه ولی. خو بیا د تاسو پوښتنې ته راځم، د هغه هلته له بده مرغه چې افغانستان په مذهبي مسایلو کې ښکېل ده، نو له دې نه معلومېږي چې ایرانیانو هلته ځانګړی پیام حتما درلوده. ممکن د فاطمین هغه لښکر چې په سوریه کې وجنګېد له مغه ځای سربازګیري له مغه ځای کړي وي، نو دغه کیدای شي که څېړنې وشي ممکن همدغه شان کې راوځي. ولی افغان حکومت یو کال وروسته خبرېږي چې د ایران سارګر یو لوړپوړی چارواکی افغانستان او هغه هم د بامیانو ولایت والي سره سفر درلود؟ دلته لوبه بدله شوې ده. ممکن په هغه کې هم پوه شوي وای، ځکه چې والي د بامیانو ظهیر د انځور په خپله په فیسبوک پاڼه کې په مغه وخت کې کوي، یعنې په مغه وخت کې باید افغانستان دولت ملي امنیت ریاست باید دوی توجه کړې وای، دوی باید څېړنه کړې وای. خو اوس لوبه بدله ده، اوس امریکا او ایران عملا په جنګ کې ښکېل دي، ممکن تاوتریخوالی رامنځته شي. نو په دغو څیزونو ته په کتو سره دغه لوبه چې بدله شوې ده، دوی دغه څیزونه په قصد باندې راپاروي په خاطر دې چې
ایرانیان غواړي چې طالبان له داعش سره په جګړه کې ښکېل اوسېږي او دغه لوبه غواړي په خپل نفع باندې وچرخوي او دا د سولې خبرې هم چې روانې دي غواړي چې دا زیانمن وشي. د سیمې او نړۍ استخباراتي ادارو سره په کور دننه څومره همکاري کچه څومره ده؟ تر اوسه کچه بیخي صفر سره ضبط شوې ده، ځکه چې ما مخکې تاسو درته ویلي چې هر څوک چې ازمېیل کېږي هغه خطا وځي، هغه داسې د فساد کلچر رامنځته شوی ده. تاسو ګورئ فرض وکړئ چې یو څوک ته اوس که ماستري هم واخلي، که دی لیسانس هم اخلي، که دی تر پروفیسوري تر هر څه رسېږي، خو د ده موخه هېواد ته نه وي، ځکه چې له بده مرغه دغه رسنۍ د منبر مدني دغه ټول ککړ شول، دغه بنیاد د افغانستان داسې مافیایي شکل نیولی ده. نو دې ته په کتو سره سړی ویلی شي چې زموږ استخبارات هم له بده مرغه چې ښکار دی د باندنۍ استخباراتو ګرځېدلي، لوبه د بل چا په لاس کې ده، جګړه بل څوک په موږ تحمیلوي او پیسې ورکوي خلکو ته. دا ټول ککړ شول، خلک په فساد باندې اغوشته شول. د کابل دننه طبي صاحب ډېره زیاته مننه چې موږ ته وخت راکړه. کور مو ودان ټاکل شوې د روانې اونۍ تر پایه د هوکړې لاسلیک نیټه او ځای روښانه شي. د هوکړې په تړاو ټول بحثونه او مشورې وروستې شوي او ټول په تمه دي چې امریکا او طالبان به کله هوکړه کوي. افغان حکومت هم په تمه دی چې د قطر د خبرو پایله څه کیدلی شي او طالبان څنګه اوربند او بین الافغاني مذاکراتو ته داخلیږي. د افغان سولې لسم پړاو خبرې د بریالیتوب په لور روانې ښکاري. دوحه کې تر اوسه د امریکا او طالبانو ترمنځ رسمي خبرو په تړاو معلومات نشته، خو طالب او امریکایي استازي د افغان سولې په تړاو بیا بحثونو پیل ته چمتووالی نیسي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت تمه لري چې دا هوکړه لاسلیک او طالبان بین الافغاني مذاکراتو ته کینی، هغه مذاکرات چې په اوربند مشروط دي. توقع مردم و دولت افغانستانی است که مذاکرات بین ایالات متحده آمریکا و طالبان به نتیجه لازم برسه و توافق نهایی که از او به دست میآید خلاف خواست مردم افغانستان و منافع ملی مردمی کشور نباشد. طالبانو ته نږدې کسان باور لري چې اوس تر بل هر وخت امریکا بیړه لري چې دا هوکړه لاسلیک او طالبانو سره یوې پایلې ته ورسیږي. نو زما فکر باندې نننۍ موضوع یا سبا او تر بل ورځ چې تر پایه پورې به دا موضوع حل کیږي. د افغانستان چې توافقنامه به څه وخت امضا کیږي او کم ملکونه به راځي او چیرې به کیږي، دا خبره به ټوله حل کیږي، ورځ به معلومیږي، په خپل ورځ باندې به خپله توافقنامه امضا کړي. قطر کې د سولې خبرو نهایی کول چې ورسره به بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ کمپایني ژمنې دي چې له خلکو سره یې کړي او اوس بیا ټاکنو ته وخت نږدې کېدونکی دی. له همدې کبله کابل کې باور دا دی چې دا به ټرمپ ته ټاکنیز ټیکټ وي. خبره ده دوه خبرې دلته ډېرې مهمې دي. یوه د انتخاباتو ده د امریکا چې ټرمپ غواړي چې یو لاسته راوړنې ولري. یوه لاسته راوړنه خو دا وه چې سلیماني یې مړ کړي. دا د امریکایانو لپاره ډېره مهمه خبره وه، په دغه موقع کې ډېره مهمه. او دویمه خبره د امریکایانو لپاره ډېره مهمه ده، د افغانستان د جنګ ختمول دي. له دې سره یو شمېر سناتورانو هم د افغان سولې لسم پړاو خبرو په هکله هیلهمندي ښودلې ده. کومې خبرې چې روان دي دا به زموږ لپاره د قبول وړ نه وي تر هغه پورې چې افغانستان سره بین الافغاني ټوله آماده ونیسو د دې په څنګ کې او کوم باب باندې چې بحث کېږي هر یو د افغانستان ولس سره باید دا موضوع شریک شي. امیدوار هستم که اجندای اولیشان موضوع آتش بوده باشه. موضوع کاهش خشونت که طالبان مطرح میکنه برای مردم افغانستان قابل قبول نیست. د اوربند په تړاو د طالبانو مشورې بشپړې شوي، خو نوم یې د تاوتریخوالي د کمیدو ورکړی. د معلوماتو له مخې 80 سلنه طالبانو تاوتریخوالي کمیدو ته مثبت رای ورکړی او ځینو بیا مخالفت ښودلی، خو په ټوله کې لنډمهاله توګه باندې تاوتریخوالی کمیږي. مخکینی ولسمشر حامد کرزي د تهران د بهرنیو چارو وزارت نړیوالو او سیاسي مطالعاتو مرکز کې ګډون او وینا کړې. کرزي په خپلو خبرو کې د سهشنبې په ورځ د سیمې هیوادونو په همکاریو باندې ټینګار کړی او له ایرانه مننه شوې چې له تېرو 18 کلونو راهیسې افغانستان سره ښه همکاري لري. کرزي له امریکا غوښتي چې جنجالونه راکم کړي او له ایران سره اټومي هوکړې ته بیرته وګرځي. هغه تمه ښودلې چې اروپایي ټولنه روسیه او چین په دې برخه کې ښه رول ولوبوي.
تر راتلونکي دوشنبه به له 90 سلنې زیاتو شکایتونو د څېړنې چارې بشپړې شي. ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د 9 نورو ولایتونو د څېړنو پایلې ابلاغ ته چمتو دي، څو د کابل، ننګرهار او کاپیسا بیا د حقوقي تحلیل په مرحله کې دي. د ټاکنو کمیسیون له لورې د بایومټریکي رایو په تړاو د معلوماتو نه ورکړې د شکایاتو کمیسیون کارونه ځنډولي دي. لغمان، کونړ، بدخشان، تخار، سمنګان، روزګان، زابل او بادغیس هغه ولایتونه دي چې د شکایتونو څېړنه پکې پای ته رسېدلې او نتیجه یې اعلان ته چمتو ده. خو د میدان وردګ، پروان او لوګر د څېړنو پایلې د تصمیم په حال کې دي او د کابل، ننګرهار او کاپیسا د حقوقی تحلیل په مرحله کې قرار لري. اگر دوشنبه پایان روز ولایات باشد، با توجه به این که اگر پنجشنبه رو ما روز کاری ندانیم، به احتمال 90% تمام ولایت انشالله خلاص میشه. ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي لا تر اوسه ټاکنو کمیسیون د بایومټریکي رایو په تړاو معلومات ورسره نه دي شریک کړي چې له امله یې د دوی چارې له ځنډ سره مخ شوي دي. خو ټاکنو کمیسیون بیا په دې اړه څه نه وایي. ما از کمیسیون مستقل انتخابات یک یوزر میخواهیم، یک اطلاعات بایومتریکی میخواهیم. هر دو مورد متاسفانه تا همین دم در اختیار ما قرار نگرفته. یکی از مشکلاتی که تا هنوز زمینه به چالش کشید، یک مقدار به تأخیر انداخت، همین موضوع بود. د شکایتونو کمیسیون د معلوماتو له مخې په 15 سلنې بې اسنادو شکایتونو کې ډیری شکایتونه د ثبات او همپالنې ټیم دي چې بې مدرک او غیر مستند وو. دغه کمیسیون وایي 50 مستند شکایتونه کولی شي د ټاکنو پایلې تغییر کړي، خو 50,000 غیر مستند بیا پرې هیڅ اغیز نشي درلودای. د منځني ختیځ وضعیت اوس څنګه دی او د پوتین سفر موخې څه کیدای شي؟ په همدې تړاو زموږ همکار ښاغلی سیال یوسفي راسره دی. ښاغلی یوسفي، تاسو ته ښه راغلاست وایم. مننه ژوندي اوسئ. ښاغلی یوسفي، په سوریه کې اوس وضعیت څنګه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مننه له تاسې. د سوریې 9 کلنه جګړه که وګورو، د سوریې دغه جګړه بېلابېل پړاوونه لري، بېلابېل مرحلې پکې تېرې شوي دي. سوریه د سختو حالاتو راتېره شوې ده، اگر چې اوس هم وضعیت ښه نه دی، خو اوسنی وضعیت د سوریې داسې دی چې د سوریې په پولو کې د ترکي ځواکونو جګړه روانه ده. ادلیب کې د هوایي بریدونه د ځینې رسنیو په راپورونو په اساس د حکومت لوري هوایي بریدونه کېږي چې د روسیې په ملاتړ دي. ورسره په هلته ملکي وګړي وژل کېږي، اگر چې روسیه او بشار الاسد حکومت همیشه دا ادعا لري چې دغه بریدونو کې هغه یاغیان او وسلوال په نښه کوي چې دوی ته سرخوږی جوړوي. خو اکثره رسنۍ ډېرې رسنۍ دا راپور ردوي. ډېرې رسنۍ دا وایي چې هغوی وایي چې دغه بریدونه د ملکي ځایونو باندې کېږي، عامه سیمو باندې کېږي، په روغتونونو باندې کېږي، ښوونځیو باندې کېږي او ملکي وګړي پکې وژل کېږي. د ځینو راپورونو پر بنسټ شاوخوا 4.5 کسان په تېرو 15 ورځو کې وژل شوي دي او هغوی ادعا کوي چې ټول ملکیان دي، د سیمې اوسېدونکي هم د هغې نه کډه کوي. دغه یو پړاو د سوریې د وضعیت دی. ورسره څنګ کې داعش جګړه وه چې هغه هم ورسره بلې په تېر کال په وروستیو کې امریکا اعلان وکړو چې موږ دغه جګړه ختمه کړله او داعش هم تقریبا ډېر له منځه یوړل. خو ځینې راپورونه اوس هم موجود دي چې د سوریې په ځینو سیمو کې په ځینو ښارونو په څنډو کې اوس هم هغې شتون لري او ورسره بلې بېرته خپل هغه ځواکونه منسجم کول غواړي او بېرته رایوځای کېدل غواړي چې خپل جګړه پیل کړي. ملګرو ملتونو هم ځینې راپورونه خپاره کړي دي چې سوریه د داعش د جګړې د ختمېدو سره د خلکو د هېرېدو، خلک یې هېروي. هغه بریدونه چې روسیه او سوریه کوي هغه د خلکو هېرېږي روان دي او باید هېره نه شي. سوریې وضعیت د جګړې، د سولې او د اساسي قانون د ترتیب او د رژیم د خلکو شکایت په حالت کې دی. موږ لیدلی شو چې وروستي راپورونه دا هم و چې
د اپوزیسیون ډله او خپل د سوریې حکومت غوښتل چې یو نوی اساسي قانون جوړ کړي. هغه لپاره کمیټه جوړه کړه د جنیوا کې غونډه. سوریې ته د پوتین دا دویم سفر دی. له لومړي سفر سره یې توپیر په څه شي کې دی؟ پوتین پرون سوریې ته رسېدلی و او د بشار الاسد سره یې کتلي دي. دې سفر کې فکر کوم چې د رسنیو د راپورونو پر بنسټ ډېر تاکید پر دې چې هغوی دغه وکړي، هغه په د روان کړکېچ په اړه خبرې وکړي، لکه د قاسم سلیماني وژل کېدو په اړه، د هغې اغېز په منځني ختیځ کې یا په خپله په سوریه کې د هغې اغېز، داسې نور مسایل په اړه خبرې وکړي. تېر ځل چې پوتین سوریې ته تللی و، هغې 2019 کې تللی و. هغې یوازې حمامي خان په نوم ښار و، هغې کې د دې ایربیز دی یا پوځي اډې ده، هغې له لیدنه کړې وه او د هغې ځواکونو سره خپل ځواکونو سره کتلي وو. خو سږ چې اوس چې دا تللی دی بشار الاسد سره د نور جزئیات د خبر نه خپاره شوي، خو همدومره ویل شوي چې دوی د روانو کړکېچونو په اړه خبرې کړي دي، منځني ختیځ کې چې څه روان دي، یا د ایران اغېز یا د ایران د کړکېچونو اغېز. ځکه روسیه په سوریه کې د امریکا سره یو ښه رقیب دی، یو ځکه هغه هم هلته دغه لري، پوځي اډې لري او پراخ ډول باندې او امریکایان لري. سوریې تر څنګ په عراق کې د ایران او امریکا تازه ناندرۍ روانې دي. رپورټونه څه وایي چې پوتین سفر د هم د عراق له مسلې سره تړاو ولري؟ رپورټونه خو داسې متل ته څرګند راپور نه دی وړاندې شوی چې دا به اړیکه ولري که ونه لري، خو له روان وضعیت نه ښکاري چې اړیکه لري، ځکه هغه چې هلته تللی دی دمشق ته لومړی ځل دمشق ته لاړه، بل ځل خو یوازې هغه ایربیز خپله پوځي اډو له تللی و. دا ځل چې دمشق ته تللی د دغه څه یې کتلي، د بشار الاسد څه کتلي، نو حتما به دا خبره پکې شوي، ځکه د منځني ختیځ یو ستره موضوع ده او تازه موضوع ده، ځکه او هغې باندې اغېز لري، په سوریې باندې حتما د اغېز لري. نو هغې به حتما دا خبرې کړي او د دې وروسته غواړي چې ترکیې ته ولاړ شي، د رجب طیب اردوغان سره مو ګوري. نو دا پکې حتمي ده چې هغې به د عراق د امریکا او د عراق او د ایران د ناندریو په اړه خبرې کړي او غږېدلي به یې سره. د قاسم سلیماني په وژل کېدو روسیې نسبت نورو نه توند غبرګون وښود. آیا دا اندېښنې هم شته چې روسیه د هم د ایران په ننګونه په دې کار کې ځان ښکېل کړي امریکا په خلاف؟ د روان حالت نه معلومیږي چې روسیه د ایران پلوی ده، ایران ملاتړ دلته څو ځلې د بریدونو سره سم یا د قاسم سلیماني د وژل کېدو سره سم سرګي لاروف چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دی، هغې داسې غبرګون وښود چې باید دا کار نه وی شوی او دا د سیمې امنیت ته ضرر پېښوي، د نړۍ امنیت ته ضرر پېښوي. نو په روسیه کې او په سوریه کې او په منځني ختیځ کې هغې ګډ دغه لري، عملیات لري، ګډ همکارۍ لري په جګړه کې، په تاوتریخوالي کې. نو دا معلومداره خبره ده چې هغې دخیل به نه شي، داسې به دخیل نه شي، خو همکاري به ورسره ولري، ځکه هغې په هره جګړه کې چې د امریکا په ضد چې په منځني ختیځ کې شوې ده، نو د ایران ملاتړ ولاړ دي. نو زه فکر کوم چې دې کې هم هغې د دخیل به نه شي په مستقیم ډول، خو همکاري به ولري د ایران سره. د سیمې هېوادونو غبرګون بیا څه دی د ایران او د امریکا په دې اختلافاتو کې؟ د سیمې هېوادونو غبرګون پاکستان په ښکاره ډول ویل چې موږ د قمر باجوا چې دغه پوز مشر دی هغه په ښکاره ویل چې موږ کوم طرف نه نیسو دی کې، اگر چې پمپیو سره په ټلیفوني خبرې هم کړې وي او د موضوع په اړه خبرې کړې وي سره، هغه ویل چې موږ درې نه نیسو. افغانستان هم حکومت په ښکاره ډول ویل چې موږ په دې کې بې طرفه پاتې کېدل غواړو، نه غواړو چې له افغانستان څخه څوک نه غواړو چې له افغانستان څخه څوک د ګټه پورته کړي دې موضوع کې. چین هم دا غوښتنه وکړله چې خبرې د مسایل جګړیز مسایل په د سولې او د مذاکرات لري حل شي. او یو خبره په هغې لا اضافه دا وکړه چې عراق د ایران او د امریکا د جګړو ښکار نه ګرځي او د بار خپله جګړه وکړي، خپل کړکېچ د بار حل کړي. نو د سیمې هېوادونو اکثرا دا ښودلې ده چې خپل ځان بې طرفه ښودلی دی، غیر دې نه چې علاوه دې نه چې اسرائیل ویلي چې موږ که ایران پر موږ یا زموږ پر پوځي اډو برید کول غواړي نو موږ آماده یاستو او موږ هر ډول وسله لرو او دغه ځواب ویلی شو، د ایران ځواب ویلی شو. نو هغې تقریبا منفي ځواب ښودلی، ځکه هغه په منځني ختیځ کې دغه سره په جګړه اخته دی، د ایران سره په یو ډول نه یو ډول په جګړه اخته دی. نو هغې
ګواښمن یا ګواښونکي دریځ ښودلی دی. نور د سیمې هیوادونو او د منځني ختیځه کوم هیوادونو چې دي ټولو دا نظر ښودلی چې دا کړکېچ باید په سولیز حل لارو ته ولټول شي او ځان یې بېطرفه ښودلی. پاکستان مشخصا په دې برخه کې څه غبرګون خپل کړی دریځ یې خپل کړی؟ پاکستان حکومت په شکل حکومت په بڼه د حکومت په کچه مت سویل چې قمر باجوا ویلو چې موږ ساید نه اخلو یا کم طرف نه نیسو دې مسله کې. آصف غفور هم ویلو چې موږ د یو سولیز هیواد په توګه دې مسله کې یستو ځکه ایران زموږ ګاونډي هیواد دی بل امریکې سره موږ هلته سټراټیژیک او ډیپلوماټیک اړیکې لرو نو موږ نه غواړو چې دې کې دخیل شو او موږ به ساید ونیسو یا یو طرف به ونیسو. حال دا چې نن او پرون په د ځینو راپورونو پر بنسټ کراچۍ کې چې هغه شیعه مذهبي ډلې دي هغې لرونه کړي پراخ لرونه کړي چې راوتلي چې د قاسم سلیماني د مرګ غندنه یې کړې وه د وژل کېدو غندنه یې کړې وه او ورسره په امریکا او په دغه باندې د مرګ شعارونه هم ورکړي وو چې مرګ پر امریکا او داسې نور. خو په د حکومت په کچه باندې هغې دا دریځ دی چې موږ نه غواړو چې طرف واقع شو موږ سوله ییز حل لار غواړو او ځکه موږ د ایران سره هغې تقریبا 900 کیلومتره څه باندې 900 کیلومتره سرحد لري او د هغې موقف دا و چې موږ له دې کړکېچ نه ځان لرې کېدل غواړو. د مایک پمپیو د امریکا بهرنی چارو وزیر د قاسم سلیماني د وژل کېدو نه داسې 2 ورځې وروسته د قمر باجوا سره تلیفوني خبرې کړې وې او همدا مسایل په اړه خبرې کړې وې او د سیمې د اغېز په اړه خبرې کړې وې. خو د همدغه خبرونو وروسته قمر باجوا ویله چې موږ غواړو چې دغه موضوع کې دخیل نشو او بېطرفه پاتې شو. ډېره زیاته مننه یوسفي صاحب له دې نه چې خپرونې ته راغلی. مننه ژوندي اوسئ. اوس هم یوه لنډه دمه لرو بېرته راګرځو د خبرونو ادامه. ښه راغلاست د خبرونو دوام ته. له مالي کال 15 ورځې تیریږي خو تر اوسه د 99 کال بودیجه اجنډا کې نه ده نیول شوې. د روان مالي کال بودیجه ځکه ځنډېدلې چې د 99 کال قطعیه مشرانو جرګې تایید کړې او ولسي جرګې ځکه نه ده تایید کړې چې ځینو مواردو کې ولسي جرګه له ارګ سره جنجال لري. که د مالي کال بودیجه وځنډېږي ورسره د مامورینو معاشونه ځنډېږي او پراختیایي کارونه ټکني کېږي. مالي کال پیل شوی مشران جرګې له ځینو تغییراتو سره دا بودیجه تایید کړې خو تر اوسه ولسي جرګې د کمیسیون له بحثونو نه ده وتلې چې اجنډا کې ونیول شي. دا چې د 1999 کال قطعیه کې ولسي جرګه له مالي وزارت او ارګ سره جنجال لري تر اوسه ولسي جرګې قناعت نه دی کړی چې د روان کال بودیجه اجنډا کې ونیسي. پر روانه هفته کې چې 2 ورځې به د پارلمان د رخصتیو ته پاتې وي چې د بودیجه تالار ته یوړل شي او هلته به د تالار خوښه ده که تاییدیږي او که رد کیږي. قسم که با شما معلوم است ما 63 واحد اداری داریم که از جمله تقریبا با 30 واحد اداری ما جلسه گرفتیم که مشکلات داشتن و مشکلات و نیازهای واقع داشتن در کمیسیون مالی و بودجه و مشکلاتهایشان حل شده و انشالله 30 واحد اداری دیگه مانده که با نام جلسه گرفته می شود. مشران جرګې د 1999 کال قطعیه او د 99 کال بودیجه تایید کړي او اوس اندېښنه لري که بودیجه په وخت تصویب نشي د مامورینو معاشونه به وځنډېږي او پراختیایي پروژو کارونه به وروستی شي. که تا در قسمت تصویب بودجه اینها توجه بکنند گرچه حکم قانون اساسی پیش از اینکه بودجه سال آینده تصویب شود اگر کدام به مناسبت برمیخورد یعنی پیش از ختم همو سال مالی تصویب نمیشد از بودجه قبلی باید اجرا شود معاشات. متاسفانه وزارت مالیه هم درجه تعلیل میکند و بودجه معاشات کارمندان که از اجرا نمیکند. در تأخیر تصویب بودجه متاسفانه در تصویب بودجه ملی تأخیر صورت گرفته و تأخیر تصویب بودجه مامورین ملکی را و همه کسایی که یک تناوب دوریشان از طریق معاششان است خصوصا در این فصل سرمای زمستان و برف و بارش بسیار به نگرانی مواجه ساختند. تر هغه چې د 1999 کال قطعیه په تړاو مالی وزارت ولسي جرګې ته قناعت نه وي ورکړی د روان مالي کال بودیجه اجنډا کې نه نیسي. د 1999 کال قطعیه کې یو نوي کور ته پیسې انتقال شوي او مصرف شوي چې د ولسي جرګې له نیوکو او اعتراض سره مخ دي.
تر 12 کلن ځنډ وروسته افغان ګډو ځواکونو د ننګرهار مومندري ولسوالۍ په غوړکي سیمه کې د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړل. د پوځ مسؤلین غوړکي سیمه د وسلوال طالبانو د اکمالاتو لار بولي او د مخنیوي لپاره یې دایمي امنیتي پوستې جوړوي. ځایي خلک د افغان ځواکونو په عملیاتو خوښ دي چې سیمه به یې نسبي امن شي. د سهار 9 بجې مو د پوځ د جنرال سره ختیځ کې د سرحدي ځواکونو له عمومي قومندانۍ د مومندري ولسوالۍ په لور حرکت وکړ. لاره کې را سره د پوځ نور مسؤلین او سرتیري هم ملګري شول. په پاخه سړک تر 1 ساعت مزل وروسته د پوځ د کاروان ته د مسؤلینو له لوري د غوړکي په لور د ګرځېدو قومنده وشوه. دا لار مطلق خام او له خطرونو هم ډیره خوندي نه بلل کیږي. سبان د نیم ساعت کې هغه سیمې ته ورسېدو چرته چې پوره 12 کاله وروسته افغان ګډو ځواکونو د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي. در این عملیات با تعداد 5 نفر از دشمنای ضد نظام و وطن کشته شده و 7 نفرشان زخمی شده و انشالله این قهرمانای ما با بسیار یک مورال عالی آماده به اجرای وظیفه است. سرتیری وای وسلوالو ورسره د جګړې مورال بایللی. مخامخ سره مخامخ شوي خو هغه د غلو غوندې چرکي راشي یو څو ډز وکړي بیرته تښتي د غلو غوندې. دلته په ولسي خلکو لا هم د وسلوالو اغېز شته خو وایي خوښ دي چې سیمې یې له طالبانو پاکیږي. بس ډېر ولې نه خوشحاله شي بس دا خلک باید چې ورک شي. د سرحدي ځواکونو قمندان د دې سیمو نیول ډېر مهم بولي او وایي د عملیات به پر وسلوالو ډلو د اکمالاتو لارې وتړي. دغه نقطه د خبر ایجنسي سره ګډه پوله لري. دلته یو موټر رو او 3 پیاده رو کاروان رو لارې دي چې یو موټر رو یو کاروان رو لاره په صفري نقطه کې د سرحدي ځواکونو لخوا نه مسدود شوې ده. 2 لارې چې د قازینه او د غوړکي لاره ده انشاءالله چې ډېر ژر به تاسې وینئ چې د چانیز عملیاتو په جریان کې به دلته د سرحدي ځواکونو د باعزته سربازانو افسرانو بریدملانو لخوا نه دلته پوستې افرازیږي. بیا به د افغانستان د نظام دښمنان او ترورستان نشي کوی چې له دې لارې نه استفاده وکړي. دلته نږدې 2000 کورنۍ اوسیږي او له ستونزو ډک عادي ژوند لري. دوی وایي همدې ژوند ته هم وسلوالې ډلې او د پاکستان راکېټي بریدونه نه پرېږدي. د مومندري ولسوالۍ اړوند د غوړکي سیمې ځایي اوسېدونکي وایي دلته له خورا ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. دوی ګیله لري چې تر اوسه یې حکومتي مسؤلینو هیڅ پوښتنه نه ده کړې او غوښتنه کوي چې تر دې وروسته دې ورته په بېلابېلو برخو کې کار وشي. عبداللطیف احساس، شمشاد ټلویزیون، د ننګرهار مومندري ولسوالۍ غوړکي سیمه. په موټرو کې له میرمنو 2 برابره کرایه اخیستل بې عدالتي ده. د ناوړو دودونو پر وړاندې د مبارزې غورځنګ وایي کابل کې بد دود دا دی چې د موټر مخکې سیټ کې 2 کسان ځایوي او که یوه ښځه وي نو اړه ده چې 2 برابره کرایه به ورکوي. د ناوړو دودونو پر وړاندې د مبارزې غورځنګ کمپاین پیل کړی چې څنګه کولی شي د موټر مخکې سیټ کې یو کس کینی او له ښځینهو سره ښه چلند وشي. دا میرمن له شاوخوا 20 دقیقو راهیسې موټر په موټر ګرځي چې تر کلای فتح الله لاړه شي. خو دا چې یوازې دا څوک زړه نه ښه کوي چې ویره سوي. ښایي موټر چلوونکي به فکر کوي چې 2 برابره کرایه نه ورکوي خو دا میرمن د ژمي سړې هوا اړ کړي چې آن 2 برابره کرایه هم ورکړي. مدت 20 دقیقه میشه که من اینجا استادستم برای تمام مردا یعنی بر طبقه ذکور نوبت است برای طبقه اوناس هیچ اصلا مراعات نمیکنن که خانم‌ها را در موترها بالا کنن و مسئولهشان هم است که باید است ما 2 چند کرایه بدم. اگر چی حاضرم هستم بازم می شرایط بر من تا حالا مساعد نشده که در یک موتر بالا شم. دا بیا بله میرمن ده چې وایي خاوند یې وژل شوی او کورنۍ اقتصاد کمزوری دی نشي کولی 2 برابره کرایه ورکړي خو ټکسي چلوونکي ترې 2 برابره کرایه غواړي او یا اړ ده چې کومه بله میرمن هم پیدا کړي او بیا دواړه په مخکې سیټ کې کښېني. پیشوی که میشینم کرایه 2 نفر میگیرم داشته باشم من خودم یک کراچینو تعاون شد نداره پیسی که 2 نفر اوس د ناوړه دودونو پر وړاندې د مبارزې غورځنګ هڅې پیل کړي چې دغه ناوړه دود ختم کړي او ټولو ته پوهاوی ورکړي چې دا چاره ظلم دی. تاسو به شاهدان یاستئ چې په کابل ښار کې ټکسوانان او موټروانان په مخ سر کې 2 نفره کې نه وي
نو کله چې یو مېرمن تناو وي او په مخ سر کې د 2 تنه مېرمنې پیدا نه سي چې د هغو کرایه ورکړي، نو یوه مېرمنه مجبوره او مکلفه ده چې 2 چنده کرایه ورکړي. دغه یو بې عدالتي دی په کابل ښار کې او موږ د دغه بې عدالتي پر ضد باندې راپاڅېدلي یو. خانولي عادل وایي ښځې نشي کولای دغه برخه کې اواز پورته کړي، نو ځکه خو دوی د ښځو لپاره عدالت غواړي او دا کمپاین به تر هغې روان ساتي څو دغه ناوړه دود ختم شي. کونړ کې 600 هغه زده کوونکو ته د ښوونځي ودانۍ جوړه شوه چې د ونو لاندې یې زده کړې کولې. دا په 2020 کال کې لومړنی ښوونځی شو چې خاص کونړ ولسوالۍ کې پرانیستل کیږي. ځایي خلک وایي کلونو په اوږدو کې اولادونو بارانونو او سره لمر ته زده کړې کړي دي. 2020 کال لومړی د یوه ښوونځي پرانیسته د جهالت د یوه زندان تړنه ده. دلته اوږده لیکه زده کوونکي د خپل ښوونځي پرانیستو دستورو ته د چارواکو ښه راغلاست ته ولاړ دي. دا په خاص کونړ کې د زوړ کونړ نومې ښوونځی دی چې شاوخوا 14.5 میلیون افغانۍ پرې لګښت راغلی. دغه ښوونځی چې 8+2 ودانۍ ورته موږ وایو، دا کمپلیکس وداني ده. ټولو تجهیزاتو باندې تجهیز شوې ده. دلته څاه شته، تشنابونه پکې شته، لابراتوار خونه، کمپیوټر خونه او احاطې دیوال. اوږد دهلیز، ټولګیو کې تورې تختې او میزونه د هغه څه دي چې د دې ښوونځي زده کوونکو یې له کلونو ارمان لره. ښوونکي وایي وخت ناوخت به یې د بارانونو له وجې زده کوونکي رخصت کول. شاګردانو د بارانه مشکل به د شنه اسمان لاندې به دوی سبقونه ویل او ډېر زیات مشکلات وو چې کله به چې دی باران به نو صنفونه ډېر وو. دغلته به یو وړوکی مسجد وو، هغې کې یو محدود صنفونه به زیادل، نور به نه زیادل. شاګردان به مجبور وو چې دغه کورونو ته لاړ شي. د کونړ لرو سیمو او درو کې نجونې هم په لویه کچه ښوونځیو ته ځي، خو ټول کونړ کې لویه ستونزه زده کوونکو ته د ښوونځیو د سرپناه نشتون دی. د پوهنې رئیس وایي د 200 ښوونځیو رغېدو سره به دا ستونزې هم هوارې شي. مخکې به تاسو د 200 ښوونځیو د افتتاح شاهدان وئ او دغه یوازینی عنصر دی چې موږ کونړ کې ورسره مخامخ یو چې نیمګړی دی او که دغه هم پوره شي نو زموږ نور 3 عناصر د زده کړې چې د هغه تقریبا تکمیل شوي دي. بله لویه ستونزه زده کوونکو ته د کتابونو په وخت نه ورکړه وه چې په ګرمو سیمو کې د زده کوونکو د 4 میاشتنۍ ازموینو نه لږ وړاندې کتابونه ورکړل شول. ځایي چارواکو بیا پله پر مرکزي حکومت اچوله چې ګوندې په وخت یې کتابونه ولایاتو ته نه ولیږلي. محمد زمان سهیل، شمشاد راډیو ټلویزیون، کونړ. زابل کې د روغتیا برخه کې 2 رغنیزې پروژې بشپړې شوې. د زابل والي وایي پر 2 پروژو شاوخوا 14 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې د ولسمشرۍ ماڼۍ د ملي پراختیا عملیاتي او ملاتړ ادارې لخوا ورکول شوي دي. زابل په روغتیایي برخه کې زیاتې اړتیاوې لري او دا پروژه به د لومړنیو روغتیایي خدمتونو برخه کې مرسته وکړي. د زابل په مرکز کلات کې د روغتیا په برخه کې د 2 رغنیزو پروژو کار بشپړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل سو. د زابل والي وایي لومړی پروژه د کلات د سلبستریز روغتون انتظار خونه ده او دویمه د نسایي او ولادي څانګې ترمیم او بیا رغونه ده چې د تیرو 6 میاشتو راهیسې ورباندې کار پیل سوی و. د انتظارګاه پروژه د 2 میلیونو افغانۍ په شاوخوا کې وه او یا د پروژه دغه ترمیم 2 پروژې د 6 میلیونه 200,000 افغانۍ په شاوخوا کې د همدغې ملي پراختیا د ملاتړ د ادارې په توسط باندې تمویلیږي. زه هیله لرم چې موږ په نوي مالي کال کې نورې پروژې هم د صحت او نورو بخښنو کې د زابلیانو لپاره آماده کړای سو او د زابلیانو په اختیار کې ورکړي. د کلات ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې دا مهال په دې ولایت کې د ولایتي روغتون ودانۍ نړېدلې او ناروغان یې په خیمو کې درملنه کیږي. دوی له مرکزي ادارې غواړي چې ولایتي روغتون یې ژر تر ژره ورته ورغوي. زابل په سلبستریز روغتون کې د مریضانو دپاره یوه اساسي انتظارګاه جوړه کړل چې د ښځینهو دپاره بیل ځای لري او د مردانو دپاره بیل ځای لري. دا د مریضانو د سهولت دپاره د هوساینې دپاره ډېر غټ کار شوی. جمهور څخه د نورو رتبه مقامات څخه زابل دپاره ډېرې هڅې وکړي. په هره ولسوالۍ کې کلینیکونه راته جوړ کړي، خدمات مخته یوسي. موږ دا امید لرو. خپل د ریاست جمهوریت څخه غوښتنه ده چې دغه سهولتونه چې په مرکز کې مهیا کیږي ولسوالیو ته هم راته وغځوي. تر دې وړاندې د دغه ولایت روغتیایي مسؤلینو ویلي وو چې دا مهال
80% زابلیان روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. رزمل زمان، شمشاد رادیو تلویزیون، کندهار. د هند په حیدرآباد ښار کې د افغانستان قونسلګري پرانیستل شوه. په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت چارواکي وایي دا پریکړه د افغانانو د ستونزو د حل لپاره کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي په دې سره به د هند په حیدرآباد کې د میشتو افغانانو ستونزې تر ډیره بریده حل شي. دا په هند کې د افغانستان له سفارت وروسته لومړنۍ قونسلګري ده. ځینې شرکتونه 1519 میلیونه افغانۍ له قانون او پټرولیم وزارت پوره وړي دي. وزارت خبرداری ورکړی که پوره وړي شرکتونه د پورونو په ورکړه کې ځنډ وکړي تور لیست ته به یې واچوي چې اوږده موده سرګردانه شي. دغه پورونه د ځمکې د کرایو د جوازونو فیس او نورو مواردو له درکه شرکتونو باندې پاتې دي. د قانون او پټرولیم وزارت روان کال کې 208 میلیون افغانۍ له پوره وړو شرکتونو ترلاسه کړي، خو لا هم 1510 میلیون افغانۍ یو شمېر شرکتونه پوره وړي دي. د قانون او پټرولیم وزارت خبرداری ورکړی که یاد شرکتونه د وزارت پورونه وځنډوي ښایي په تور نوملړ کې شامل او د فعالیت مخه یې ونیول شي. 14 شرکتونه چې مونږ شورای اقتصادي ته وړو په هغې کې 10 شرکتونو نه مونږ خپل مقروضیتونه راټول کړه. 4 شرکتونو باندې اوس هم مقروضیت په غټه کې پاتې دی. زموږ په حدود د 1510 میلیون افغاني شرکتونه مقروض دي. د قانون وزارت چې له عایداتي وزارتونو څخه شمیرل کیږي په وروستیو کلونو کې عوایدو کې د پام وړ کموالی راغلی. د اقتصادي چارو شنونکي په خپل وخت یاد وزارت ته د پورونو ورکړه باندې ټینګار لري. که چیرته قراردادونه د قراردادیان په هغه وخت کې خپل پیسې نوي تصفیه کړي، خپل مالیات تصفیه کړي نوي، دای باید لومړی عدلی او قضایي ارګانونو ته ورمعرفي سي. په دا خاطر چې هر قرارداد آزادو سیالیو ته ځي هغه په هغه کې شرطنامې ذکر شوي دي او په هغه کې مشخص شرایط ذکر شوي دي. د قانون او پټرولیم وزارت وایي یاد شرکتونه د ځمکو د کرایې، د جوازونو د فیس او د رویالټي له پلوه پوره وړي. افغان لوبغاړي راشد خان د استرالیا په کورني کرکټ کې د وکټو هټریک وکړ. راشد خان په بیگ باش لیګ لوبو کې له اډلایټ اسټرایک ریس لوبډلې سره لوبیږي او نن چهارشنبې یې د خپلې لوبډلې لپاره په 4 اورونو کې 22 منډې ورکړې او 4 لوبغاړي یې وسوځول. راشد خان وړاندې د ایرلند خلاف او د ویسټ انډیز کورني کرکټ کې هم هټریکونه کړي. په 3 پرلپسې توپونو لوبغاړي سوځول په کرکټ کې د هټریک په نوم پیژندل کیږي چې د توپ اچونې لپاره یو ښه امتیاز ګڼل کیږي. دا له تېرې ډېرې مودې وروسته د راشد خان ځلانده ده. اوس هم بهرني خبرونه. د سلیمانی د جنازې پر مهال له 250 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د ایران په کرمان ښار کې د وژل شوي جنرال قاسم سلیمانی د جنازې پر مهال لږ تر لږه 50 تنه مړه او 212 ټپیان شوي دي. د جنازې په مراسمو کې لوړپوړو ایراني چارواکو هم شتون درلود. قاسم سلیمانی تېره جمعه د عراق په پلازمینه بغداد کې د امریکا په هوایي برید کې له 10 نورو کسانو سره ووژل شو. د سلیمانی جنازه تېره ورځ ناوخته کرمان ښار کې خاورو ته وسپارل شوه. تهران هوایي ډګر کې په غورځېدلې الوتکه کې شاوخوا 180 تنه مړه دي. دغه اوکرایني بوینګ الوتکه کې 180 کسان سپاره وو چې له خدمې سره نږدې 180 کسانو ته رسیږي. راپورونه وایي الوتکې له خمیني هوایي ډګر څخه د پرواز څو شېبې وروسته سقوط وکړ. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي په خپله فیسبوک پاڼه د پیښې په تړاو ژوره خواشیني ښودلې ده. د ایران د بیړنیو پیښو پر وړاندې د چمتووالي ډله سیمې ته رسېدلې او د جسدونو د ویستلو هڅه کوي. ټرمپ وایي عراق کې د هغوی پر پوځي اډو بریدونو کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خبره لیکلي د دوی پوځي اډو او مرکزونو ته هم زیان نه دی رسېدلی او هر څه سم دي. ټرمپ وروسته له هغې دا ټویټ وکړ چې ایران په عراق کې د امریکا پر پوځي اډو توغندیز بریدونه وکړل. د ایران دولتي تلویزیون ویلي دا بریدونه یې د القدس ځواک د مخکني قمندان جنرال قاسم سلیماني د وژنې په غچ کې کړي دي. بریدونه په اربیل او الاسد ښارونو کې پر هغو پوځي هوایي اډو شوي چې امریکایي پوځیان پکې میشت دي. د امریکا د ولسي جرګې ډیموکراتي مشرې نانسي پلوسي پر
خپل ټویټر د امریکا د بې عدالتۍ پاروونکو هڅو د پای ته رسېدو غوښتنه کړې او له ایران یې هم غوښتي چې تاوتریخوالی بند کړي. ولسمشر ولادیمیر پوتین سوریې ته تللی دی. پوتین پلازمینه دمشق ته د خپل سفر په ترڅ کې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره وکتل. دا د 9 کلنې جګړې له پیل راهیسې تر دې دمه سوریې ته د پوتین دویم سفر خو دمشق ته یې لومړی سفر دی. پوتین په دغه سفر کې د منځني ختیځ د روان کړکېچ په تړاو خبرې وکړې. هغه وویل د سوریې په جګړه کې یې ډېر پرمختګ کړی دی او د وسلوالو په ځپلو کې یې غوره رول لوبولی دی. په پام کې ده چې پوتین په دې سفر کې د خپلو پوځي اډو لیدلو ته هم لاړ شي. پوتین داسې مهال سوریې ته تللی چې د یو ایراني جنرال وژل کېدو په سیمه کې کړکېچونه زیات کړي دي. له اروپایي ټولنې د بریټانیا د وتلو شیبې ورځ تر بلې رانږدې کیږي. اخوا د بریټانیا چارواکي اوس هم ټینګار کوي چې له اروپایي ټولنې باید پرته له هوکړې ونه وځي. برګزټ هوکړه وروسته له کلونو د بریټانیا د پارلمان له لورې تصویب شو او د روانې جنوري 21 نیټه یې د وتلو نیټه وټاکل شوه. د پارلمان غړي اوس هم د اندېښنه لري چې که د برګزټ هوکړه پلي نشي نو د بریټانیا سیاسي او اقتصادي وضعیت به ډېر خراب شي. اخوا راپورونه وایي لندن په دې لټه کې دی چې د ځان لپاره د نویو اقتصادي همکاران او ملګري پیدا کړي. بل لور ته د اپوزیسیون کارګر ګوند اوس هم نیوکې لري چې برګزټ هوکړه پرته له کوم تړون د بریټانیا په زیان ده. د نن ورځې خبري ټولګه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.